یو وخت د ایټالیا په یو کوچني کلي کې یو سوداګر د سمندر په غاړه ناست و. هغه د ورځنیو کارونو د فشار له امله ډیر ستومانه شوی و. غوښتل یې چې د څه وخت لپاره استراحت وکړي. ګوري چې یو کب نیونکی په خپله کوچنۍ کښتۍ کې د ساحل په لور را روان و او په کښتۍ کې یو څو کبان راخیستي وو. سوداګر متاثره کیږي او له کب نیونکي څخه پوښتنه کوي په څومره وخت کې دغه کبان نیسي؟ هغه ځواب ورکوي ډیر وخت نه نیسي. سوداګر ورته وایي ولې د ډیر وخت لپاره ښکار نه کوي تر څو ډیر کبان ونیسي؟ کب نیونکی ځواب ورکوي ډیر؟ دا زما د کورنۍ لپاره بسنه کوي او حتی یو څه ترې خپلو ګاونډیانو ته هم ورکوم. سوداګر ورته وایي د ورځې په پاتې برخه کې تاسو څه کار کوئ؟ کب نیونکی ځواب ورکوي ما معمولا سهار ناوخته کبان نیولي وي. په دې وخت کې زه کور ته ځم، له میرمنې او ماشومانو سره مې لوبې کوم، په ماسپښین کې ویدېږم او یو څه لوستل کوم. په ماښام کې کلي ته ځم چې له خپلو ملګرو سره یو څه وڅښم، ګیتار وغږوم، سندرې ووایم او په شپه کې نڅا وکړم. سوداګر خپله خولۍ پر ځمکه ږدي او وړاندیز کوي زه په سوداګرۍ کې دکتورا لرم، زه کولی شم له تاسو سره مرسته وکړم تر څو نور هم بریالی شئ. سر له اوسه تاسو باید تر ډیره په سمندر کې واوسئ او ډیر کبان ونیسئ. کله چې تاسو ډیرې پیسې پیدا کړئ یوه غټه کښتۍ واخلئ تر څو ډیر کبان ښکار کړی شئ. په دې سره به تاسو وکولی شئ چې ډیرې کښتۍ واخلئ، خپل شرکت جوړ کړئ، د کبانو کوتۍ کولو او د ویش د کنټرولولو لپاره د تولید فابریکه جوړه کړئ. ښار ته لاړ شئ تر څو خپلې نورې څانګې هم کنټرول کړئ. کب نیونکی ترې پوښتنه کوي او تر دې وروسته؟ سوداګر خاندي او وایي چې تر دې وروسته به تاسو د باچا په څیر ژوند وکولی شئ، خپل شرکت عام کړئ او شتمن به شئ. کب نیونکی یو ځل بیا پوښتنه کوي او له هغې وروسته؟ سوداګر ورته وایي له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې تقاعد وکړئ، د بحر په غاړه یو کور ته لاړ شئ، سهار وختي له خوبه پاڅئ تر څو کب نیولو ته لاړ شئ، له خپلو ماشومانو سره د لوبو کولو لپاره کور ته راستون شئ، په ماسپښین کې خوب وکړئ او د خپلو ملګرو سره یوځای شئ. په کلي کې د شپې لخوا څښاک کول، ګیتار غږول او نڅا کول. کب نیونکی ځواب ورکوي مګر آیا دا هغه څه نه دي چې زه یې سر له اوسه کوم؟ د کیسې پند: په هغه څه راضي واوسئ چې تاسو یې لرئ. آیا تاسو واقعا اړتیا لرئ چې د نور څه لپاره فشار ته دوام ورکړئ؟ فشار اکثرا یو انتخاب دی، په سادګۍ کې خوښي او آرامي ده.